السلام علیکم ګران دوستان، امید ده چې روغ او جوړ به وئ. په دې نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو څه مهم لغتونه راوړي دي. په دې هیله امید چې لغتونه به مو د استفادې وړ وګرځي. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو هغه څه چې ستاسو لپاره مې راوړي دي ورڅخه برخمن شئ. لومړی مهم لغات cry. cry cry معنا ژړل. cry ژړل یا ژړا کول. drive 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 معنا د موټر چلول. drive د موټر چلول. اصل کې ډرایو چلولو ته ویل کېږي. نور ستاسو خوښه ده که د هغې سره ټراکټر یادوئ او که کار ورسره یادوئ او که ټراک ورسره یادوئ. لکه I drive a car، زه یو موټر چلوم. همداسې نور. بل مهم لغات sit. sit sit معنا کېناستل. sit کېناستل. attend 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 ګډون کول. attend ګډون کول. complete complete پوره کول. complete پوره کول. لکه تاسو وایئ today I will complete my work، نن به زه خپل کار پوره کړم. او یا I completed my work، بیا دلته دوهم حالت استعمالیږي، ما خپل کار پوره کړ. ask ask معنا پوښتنه کول. ask پوښتنه کول. do 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 معنا اجرا کول، د یو کار ترسره کول. do اجرا کول. watch 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 معنا کتل. watch کتل، لکه د تلیفون او یا د تلویزیون او یا د کمپیوټر کتلو ته watch استعمالیږي. watch. go go معنا تلل. go تلل. ګرانو دوستانو، همدومره لغتونه بس دي. دغه لغتونه د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو هغه هم یو څه ورڅخه زده کړي، او د ULD ټیچر یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه چې تر اوسه راسره پاتې وئ. د الله په امان.